بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اشفاق بنګا شوزل بیا تاسو ته په یوټیوب د زمایا ډیجیټل میډیا په حواله سره مخاطب ما غنو ته ډیر مهم خبرونه درې خبرونه باندې تاسو سره لګ لینټي ډیسکشن کومه په ټیک ټاک مې هم ورکړی دي په دالتا چې کوم لګ تفصیل دی هغه تاسو سره بیانوم. په کې یو خدا دی چې د پیښور کې چې کوم د افغانستان کونسل جنرال دی حافظ محب الله شاکر گورنر سره ملاقات کړی دی. ډیر مهم اهم پرمختګ خبرونه دی ورکې. بل دویم خبر چې کوم دی سراج الدین حقانی سره وفد چې کوم یو قیادت سره یو ته لاړ دي دوبۍ ته الته کې حملکتونه شوي دي او افغانستان خلکو لپاره ډېر خوشاله خبرونه هم دي ورکې. ورسره د افغانستان دوحه کانفرنس چې کوم دی دریم دوحه کانفرنس لپاره تهران کې چې کوم مشاورتي اجلاس کیږي هغه کې د پاکستان نماینده آصف درانی ټاکل شوی دی. هغه بلځي او په دې باندې مهم خبره دی آصف درانی څوک دی او هغه ولې دومره ریپورټر دی په هغه هم تاسو زه پوهوم چې دا د کې څه اهم پرمختګ کیدی شي او دا ډېر مهم هغه دی او د کې د پیور کارډ او د نور کې څو خبرې هم دي. ویډیو اخیره پورې وګورئ او چې چا زما چینل سبسکرایب کړی نو هغه دې هم سبسکرایب کړي. دا تاسو نه خواست دی. لومبۍ به راځو چې پیښور کې کوم ملاقات شوی دی وفد په شکل کې حافظ محب الله شاکر چې کوم د افغانستان کونسلر جنرال ټاکلی شوی دی پیښور کې هغه گورنر فیصل کریم کونډي سره ملاقات کړی دا. تاسو کتلی شئ چې فیصل کریم کونډي څوک دی. فیصل کریم کونډي کوم دی د صدر چې کوم پاکستان صدر مملکت دی آصف علي زرداری دی هغه خاص کس دی د هغې پارټۍ دی هغه لګولی دی او پیپلز پارټۍ همیشه په دې کې ډېر ښه افغان ریلیشن کې ښه کردار ادا کړی دی. په دې کې کم خبرې ډسکس شوي دي. یو خبره خو دا ډسکس شوي ده چې افغان خلکو ته چې کوم ویزو مشکلات دي هغې حل دپاره فوري اقدامات او په یونیورسټو کې پیښور کې د خیبر پښتونخوا کې څومره یونیورسټیانې دي هغه کې افغانستان سټوډنټس دپاره کوټه مختص کول او کې کوم مشکلات دي هغه لرې کول. په دې حوالې سره تاسو ته پته ګورنر انډر دي دا ټولې یونیورسټیانې نو هغه ورته بالکل په دې باندې ډېر پازیټیو هغه ورکړی دی رسپانس ورکړی دی. او ورسره د افغان چې کوم پیور کارډ دی سټیزن کارډ دی د هغه توصیې په حوالې سره ورسره ډېر مهمې خبرې اترې شوي دي او چې کومه د گورنر ذرایع نه بیا خبرې معلومې کړي دا چې کوم سټیټمنټ جاری شوي دي هغه کې هم ډېر ښه پرمختګ راغلی. خو چې کوم گورنر ذرایع نه راغلي دي هغه کې دا ویل شوي دي چې په دې باندې باقاعده یو ریټن صورت کې یو صدر ته هم لیکلی شي چې صدر وزیر اعظم ته باقاعده حکومت نه دا منظوري ورته ورکړی شي او دغه مشکلات په اوس حل کیږي. په دې کې پیور کارډ سټیزن کارډ او چې کوم توصیې حواله ده او بیا یونیورسټیانو کې د سټوډنټس د داخلو حواله ده او ویزو کې چې کوم حل ټوله غټ مشکل نه دی. په دې حوالې سره به اوس ډېر څه خبرې کیږي او دا کې ډېر ښه پرمختګ را روان دی. بیا په بل چې کوم خبر دی هغه دغه دی چې یو ای کې سراج الدین حقانی تاسو خو کتلی شي چې هغه هلته کې تېره ورځ تللی او هلته ښه ملاقاتونه کړي دي او یو ای سره چې کوم اهم هغه دي هغه تاسو ته زه ښیم. په دوبۍ کې زموږ پاکستان خلک هم ډېر زیات دي پښتانه ډېر زیات دي. یو ای سره یو کنټریکټ هم ساین کېږي لګیا چې یو ای کې افغانستان خلکو ته ویزو هلته کاروبار هلته کې مزدورۍ دپاره ویزې او هلته کې پرمختګ دپاره لکه دا یو ای افغانستان خلکو ته باقاعده یو بېل هغه ورکوي چې دلته کې کوم خلک ځي هلته کې کار ویزه ورته میلاو شي او اسانتیانې ورته ورکړی شي نو دا یو ډېر ښه هغه دی میسیج دی. یو سفارتي تعلقات هم ورسره واضح شي نو دا ډېر ښه ملاقات دی او ډېر ښه پرمختګ روان دی. او ورسره بل چې کوم دریم خبر دی هغه د دوحه کانفرنس په حوالې سره دی. د دوحه کانفرنس چې کوم دریم پړاو دی هغه کیدونکی دی نو افغانستان په حوالې سره مشاورتي اجلاس په تهران کې چې کوم کیږي نو هغه ته د پاکستان لخوا آصف درانی چې کوم د نماینده دی د افغانستان خلکو په حوالې سره د پاکستان ټاکلی شوی نماینده دی او آصف درانی څوک دی دا پښتون دی او بلوچستان سره تعلق لري او دی چې کوم سفرشات د ویزو په هکله د افغانستان خلکو په هکله چې کوم دلته کې د 45 کلونه پاتې کېږي بچو په حوالې سره ډېر ښه سفرشات چې کوم دي هغه لیکلي دي حکومت ته او په دغه کې تاسو ته ما څنګه ویلي چې ویزا پالیسي یا نور چې کوم پالیسیانې سټیل یا علاوه ویساري دي نو هغه کې د دې آصف دراني ډېر کردار دی چې هغه ډېر بنیادي هغه ورته لیکلي دي چې افغان خلکو ته چې کوم دی ریلیف میلاو شي او په دغه کې افغان خلکو دپاره
ښه کمنټس ورکړي شوي دي چې دا کول پکار دی ضروري دي. نو په دې حوالې سره آصف دراني چې کوم دی هغه ډېر زیات په دې هغه کې دی چې کم افغانونه دي چې دا مشکلات ورته حل شي. نو دې وجې نه آصف دراني چې کوم دی په دې مشاورتي اجلاس کې نماینده ټاکل او هلته کې هغې پازیټیو ریسپانس چې کوم دی د افغانستان په حوالې سره ډېر بهتر دی. نو امکان لرو چې دغه کانفرنس نه به هم ډېر ښه ریزلټ چې کوم دی مخې ته راځي. نو دغه اورال چې کوم دوه درې اهم خبرونه وو ما یې د تاسو سره زه واضحه کومه خاص کر ګورنر سره چې کوم ملاقات دی دا ډېر مهم ملاقات دی او په دې حوالې سره مخ ته به تاسو ګورئ چې ډېر زر ښه ریزلټ به راځي او انشاءالله چې کوم داسې نوي تازه خبرونه راځي نو هغه به تاسو سره زه شیر کوم. بل طرف ته پاکستان کې به تاسو ګورئ کیسونه دي او نور ډېرې کیسې دي په حوالې سره هم تاسو ته وقتا فوقتا موږ به خبرونه درکوو او خو دغه چې کوم مهم خبرونه وو ما یې تاسو سره شیر کړم او که چا زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هغه ته دا خواست دی چې سبسکرایب کړئ او خپل مینې اظهار وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.